د یو خبره ده په یو کلي کې د میټا په نوم یو کس هوټل و او بیټو به د سره په دې هوټل کې لوښي وینځلو دغه شانتې په دې کلي کې یو ټاکور و. بیټو دې ټاکور نه څه پیسې اخیستې وې. بیټو ډېر زیات پریشان وي د دې دپاره. یو ورځ بیټو دلته دې هوټل په خوا کې ناست وي، ځان سره سوچ کوي، ډېر خفه وي چې په دې وخت کې د دې کلي یو کس دې ته راشي او بیټو ته ووایي څه وشو بیټو دونه خفه ونیې؟ رور جانه تا ته پته نشته، زه ډېر زیات پریشان یم. څو ورځې وړاندې ما د ټاکور صاحب نه لږ څه پیسې په قرض اخیستې وې، اوس پوهېږم نه چې دا څنګه واپس کړم. بیټو ته دا خپل سیټ میټا نه دا پیسې واله په قرض باندې او بیا به د هغه تنخوا کې کټوي. او وروره دا خو تا ما ته ډېره ښه مشوره راکړله. زه هم دا نن خپل سیټ میټا ورور نه پیسې غواړم. بیا د دې ملګری دلته نه لاړ شي او بیټو بیا خپل لوښي په وینځلو کې دا شانتې دغه ورځ تېره شي. په بله ورځ ته بیټو راشي خپل مالک ته ووایي میټا وروره زه تا سره څه ضروري خبره کوم. ها ووایه څه خبره کوې؟ میټا وروره خبره دا ده څو ورځې وړاندې ما ټاکور صاحب نه لږې پیسې په قرض اخیستې وې. قرضه دې اخیستې وه، دا ستا مسله ده، ما ته ولې وایې؟ ته څه ویل غواړې ما ته صفا صفا ووایه. میټا وروره ته ما ته د قرض پیسې راکړه چې تر څو زه ټاکور صاحب ته خپلې پیسې ورکړم او ته ما نه په تنخوا کې لږې لږې ګټوه. هلو ستا دماغ خو نه دی خراب؟ تا ته پته ده چې هوټل صحیح نه چلیږي، بیا زه تا ته پیسې کمه نه درکوم او شابه کور ته ځان رسوه، سهار وختي بیا په وخت سره راځه. او بله خبره دا ده چې دا ځل به تنخوا هم لږه لیټ میلویږي ځکه چې نن سبا ډېره ګراني ده. بیټو په خفګان کې ډېر پریشان دلته نه لاړ شي او په لاره کې دغه ټاکور د سره میلاو شي او بیا ده ته ووایي هلکه ډېر وخت وشو تا هغه پیسې ماله واپس نه کړې. ټاکور صاحب زه د هغې پیسو انتظام کوم، ته بس لږ شانتې څو ورځې ما ته نور وګوره. هلکه تا سره صرف 2 ورځې دي، ما ته زما پیسې واپس کا، کنې تا ته خو زما د غوسې اندازه شته ده. دا ووایي دې نه وروسته ټاکور خو دلته نه لاړ شي او بیټو ډېر زیات پریشان په خفګان کې خپل کور ته راشي. څه وشو بیټو ته خو لږ پریشان ښکارې؟ ښځې زه تا ته څه ووایم، نن ټاکور صاحب راسره په لاره کې میلاو شو، 2 ورځې ټیم یې راکړو، خپلې پیسې غواړي، زه نه پوهېږم چې څه وکړم. بیټو ته یو کار وکړه، میټا ورور نه د 3-4 میاشتو پیسې په ایډوانس کې واخله او ټاکور صاحب ته پیسې واپس کړه. ښځې ما میټا ورور نه ایډوانس پیسې غوښتې وې، هغه ما ته صفا صفا انکار وکړلو. دا خو ډېر غلط وشو بیټو، اوس به څه کوې؟ ښځې زه خو پوهېږم نه چې زه به څه کوم. دا خبره پرېږده ښځې، زه ډېر زیات وږی شوی یم، لږه روټۍ راته راکړه. بیټو راشن ټول ختم شوی، دا دې وجې نه نن ما څه نه دي پخ کړې. مطلب ښځې نن به هم مونږ نهار سملو. بیا چې کله شپه شي نو چامو دلته ویده شي او بیټو دلته نه لاړ شي، یو ځنګل ته لاړ شي، دلته د یو ونې لاندې کیني او ځان سره وایي زما خدایه دا څه ما سره کیږي، زه خو په هیڅ باندې نه پوهېږم، اوس ما سره د خودکشۍ کولو نه سوا بله لاره نشته ده. بیټو د خودکشۍ په اراده باندې وړاندې روان شي، خو چې لږ وړاندې راشي نو ده ته په نظر باندې راشي چې ګوري دلته کې یو ډاکو ولاړ وي او د سره لږ شانتې خزانه هم وي. بیټو چې کله دا منظر وویني نو ووایي هلکه دا خزانه مونږ ته پټول پکار دی، داسې نه چې په کلي کې خلک خبر شي او هغه مونږ په تلاش کې دلته مونږ ته راورسیږي. استاد جي زه خو وایم چې مونږ به دا کسونه دلته په ځمکه کې لاندې ښخه کړو، ته څه وایې؟ وا ډېره ښه مشوره دې راکړه مونږ ته، شابه بیا کاډه وباسه. بیټو دا هر څه په آرام سره ورته ولاړ ویني او دوی دغه کاډه وباسي او بیا پکې دغه بکسه ښخه کړي. اوس زمونږ بکسه دلته کې محفوظ ده، مونږ به څو ورځې پس راشو، دا بکسه به دلته نه وباسو او بل کلي ته به لاړ شو، بیا به زمونږ مزې وي. دې نه وروسته دوی دلته نه لاړ شي او بیټو ځان سره سوچ کوي دغه خزانه که زه ځان سره دلته نه یوسم نو زما ټولې مسلې خو به حل شي. بیټو دلته راشي او دلته کودایي وکړي او دغه بکسه راوباسي او د ده په ذهن کې یو خیال راشي دا سونه خو زمونږ د کلي غریبانانو خلکو ده، دا ما ته هغوی ته واپس ورکول پکار دي، کیدای شي دا شانتې هغه خلک زما مدد وکړي، دوی نه پیسې راکړي چې زه ټاکور صاحب ته ورکړم. دې نه وروسته بیټو دغه بکسه راواخلي او دلته نه روان شي. د کلي طرف ته چې کله ځي نو دې ته په لاره کې میټا راشي او میټا ده ته ووایي بیټو ته په دې شپه کې د کلي کې چېرته نه راځې؟ میټا وروره نن زما په خېټه کې ډېر زیات درد و
ای غټخېټه ما ته ورته لږ شانتې ګبرا ښکارې او په دې بکس کې څه دي؟ بیټا وروره په دې بکسه کې زما پخوانۍ کپړې دي. دا بکسه ما ته راکړه چې زه هم ستا پخوانۍ کپړې ووینم. نه میټا وروره دا تا ته نشم درکوی. میټا په زبردستۍ سره دکه بکسه تیوالې په دې کې چې کله دکه خزانه وویني نو ډیر زیات حیران شي. ښه غټخېټه نو دا ستا پخوانۍ کپړې دي، اوس سپا سپا وایه دا خزانه تا سره چېرته نه راله؟ میټا وروره دا سونا چې دا د دې کلي غریبانانو خلکو ده، د کلي خلکو چې دا نو تا سره کومه نه راغله؟ بیا بیټو میټا ته ټولې خبرې وکړي. بیټو وروره ته بس د دې خبرې فکر مه کوه، دا به زه د دې کلي خلکو ته واپس کومه. ته بس کور کې څو ورځې ښه آرام وکړه، زه تاله پیسې درکوم، دې پیسو سره څو ورځې بس عیش وکړه، دا زه ورله واپس کوم. خو میټا وروره دغه سونا به ته د دې کلي غریبانانو خلکو ته ورسوې که نه؟ او بیټو زما وروره زه یې ورته رسوم. بیا میټا بیټو ته څو پیسې ورکړي او بیټو دلته نه لاړ شي. دې نه وروسته میټا هم دلته نه روان شي خپل کور طرف ته. چې کله کور ته راورسېږي نو خپلې ښځې ته دکه خبرې وکړي. وا میټې زمونږ خو قسمت راویښ شولو، دکه سونه به مونږ خرڅه کوو، ډېرې پیسې به مونږ سره راشي. میټا اوسه کې هوټل هم خرڅ کوو، اوس مونږ مالدارې شولو. ای ښځې زه څو ورځو کې دغه هوټل نشم خرڅولی، ځکه داسې بیا په موږ باندې د دې کلي خلکو شک کیږي. بیا به وروسته زه هوټل خرڅ کوم او بل کلي ته به لاړ شو، داسې بیا مونږ مزې کوو. وا میټا د ستا دا عقل خو بېلکل څه ثاني نشته ده. اوس دا بکسه ماته راکړه چې زه یې په المارۍ کې کېږدوم. نصیب کینچې دکه بکسه یوسي دنه کېږدوي او دا شانتې 3 ورځې تېرې شي. دې نه وروسته چې کله ډاکو راشي دلته چې وویني نو اکه بکسه دلته کېنوي. استاد جي دا څه شا خو زمونږ خزانه ویستې ده دلته نه. لکه دا خزانه زمونږ ده، مونږ په څه طریقه سره هم دکه دې کس تلاش کول پکار دي چا چې دا خزانه وړې ده. د دې کس एकदम نظر دلته په دې چپلو باندې پریوزي. استاد دا ووینه دا چپل به ضرور د هغه کس وي چا چې دلته نه دکه بکس ویستې ده. او ته صحیح خبره کوې، ځه شابه دغه چپل اوچت که اوس د کلي طرف ته ځو. بیا دوی دکه چپلې اوچت کې او دلته نه روان شي او په ټول کلي کې ولټوي، خو دوی ته څه قسمه سورۍ په نظر را نه شي. مالک بس دلته یو اخري کور پاتې ده، دې نه به تپوس وکړو. بیا دوی د دې کور دروازه ووهي نو چمو دې وخت کې بهر راشي. خورجانې تا ته پته ده چې دا چپلې د چا دي؟ دا چپلې خو زما د خاوند بیټو دي. ډاکو چې دا واوري نو ډیر خوشحال شي. خو دا چپلې تا سره کومه نه راغلې؟ خورجانې دا خبرې پرېږده، دا راته ووایه چې ستا خاوند چېرته ده؟ بیا دوی ورته پته ورکړي چې بیټو کم هوټل کې ده. دوی دکه چپل دلته کې پرېږدي او دلته نه روان شي. دې ځای نه چې لاړ شي چې کله هوټل ته ورسیږي بیټو چې کله دوی وویني نو بیټو ویاریږي. تاسو کې بیټو کم یو ده؟ دا مخامخ چې ولاړ ده دکه بیټو ده. خاصې وروره ته ولې تپوس کوې؟ زه درته وایم دې غټخېټې ته شابه غټخېټه مونږ ته پته ولګېده چې هغه بکه ستا سره ده، هغه مونږ ته واپس که کني ستا خیر نشته. ډاکو ورور هغه بکسه خو ما میټا ورور ته ورکړې وه چې ته د کلي غریبانانو خلکو باندې تقسیم کا. ای غټخېټیا دروغ ولې وایې؟ تا ما ته کله راکړې ده؟ میټا وروره د دې دا مطلب چې تا تر اوسه پورې هغه سونا غریبانانو خلکو ته نه ده رسولې. ټاکور هم خپلو نوکرانو سره دلته راورسیږي. میټا بیټو بالکل صحیح وایي. اوس په هغه شپه باندې زه او بر کلي نه راتلمه، ما وکتلو چې دې ډوکوانو هغه بکسه کم طریقې سره پټوله او بیا هغه بکسه چې کله بیټو راوویستله او تا ته د هغې په باره کې سی وویل چې د کلي غریبانانو خلکو باندې تقسیم کا. ما هر څه دغه چوپ چاپ کتلو خو ما ته کتلې چې ته خلکو ته ورکوې که نه، خو تاسو 3 واړه ډوکوانې اوس د خیر نشته. خو ټاکور صاحب هغه سونا ما هم دا نن په دې خلکو باندې تقسیموله. ها نن دې ورکوله، خو شب هغه بکسه بیا راوړه. میټا په یره باندې لاړ شي دکه بکسه راوړي او بیا یې ټاکور صاحب ته ورکي. ټاکور صاحب ته دې 2 ډوکوانو ته داسې سبق ورښکاره که چې بیا نن نه پس دا د چا غلا ونه کي. زه خو به دوی ته خامخا سزا ورکوم، خو سره تا ته به هم سزا میلویږي، ځکه ته هم دوی سره ملاوي سي. ملازمو داسې کار وکړي چې دوی گرفتار کړي او په یو بنده کمره کې بند کړي او بیا سپي ورخوشي کوي. بیا د ټاکور ملازم دکه 3 واړه گرفتار کی او دلته نه یې بوزي. دوی بیا په یو بنده کمره کې بند کی او دلته نه سپي ورخوشي کی. ټاکور صاحب ته به دغه امانت خلکو ته څنګه ورکوې؟
بیټو ته د دې خبرې فکر مه کوه، دا سونه به زه خلکو ته خامخا رسوم. او بله خبره دا ده چې ته یو ډېر ایماندار انسان یې. نن ورځ ناخوا ستا قرض هم تا ته معاف شولو او تا ته به نوکري هم میلویږي. او ملازمو په کلي کې اعلان وکړئ چې د چا سونه ورکه شوي وي هغه راشي خپله نشاني وښیي او سونه دې ځان سره یوسي. بیا ټاکور بیټو ته ښه انعام ورکي او بیټو ډیر په خوشحالۍ سره دلته نه روان شي کور طرف ته. بیا د ټاکور ملازم په دې کلي کې اعلان وکي او خلک راشي خپله نشاني ښیي او سونه ځان سره وړي. که زمونږ ویډیو ستاسو خوښوي ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ او موږ ته کومنټ کې ووایئ چې زمونږ ویډیو څنګه وه. مننه.